ډیرو خلکو په دې خبر باندې مانه تپوسونه کوي، ماته میسیجز کوي چې یاره دغه لیسن استعمال خو تاسو وخلو، د اوږې استعمال خو تاسو وخلو، چې څه دپاره ضروري دی، خصوصا دا د زړه مریضان یا د بلډ پریشر مریضان او دا کولیسټرول چې د چا زیات دي دغه مریضان اکثر دا تپوس کوي چې یاره ډاکټر صاحب دا مونږه استعمال څنګه کوو او څومره استعمال کوو. نو د هر یو شي استعمال چې اعتدال سره وي نو هغه ښه وي، که د اعتدال نه هغه زیاتیږي یو خاص لیول نه اوړي نو یقیني طور د هغې بیا هغه کم ساید افیکټس چې کم دي یا کم انوانټډ افیکټس دي، کم د هغې چې مسایل نور پیدا کوي هغه هم ورسره کیدی شي. نو زه ړومبی خو دا خبره کلیر کول غواړم چې یو نارمل انسان دپاره چې کم یو نارمل انډیویژول دی هغه دپاره په 24 غنټو کې 2 یا 3 د اوږې چې کم زړي دي یا د اوږې چې کم پلي دي دا د هغه د خوراک دپاره دا کافي دي، که هغه نارملي خپل چې دغه کم ریکوایرمنټ دی او هغې سره د هغه بدن دا ورسره ښه پاتې کیدی شي نو 2 یا 3. اکثر خلک ځان سره د اوږې غوټه جیب کې ګرځي او د ورځې یو لس ځل چې کوم دی نو هغې نه یو پلی رالي او دا خوري، دا استعمال چې کوم دی دا نقصان دی دا زیات شي. نو نارمل انسان 2 یا 3 پلی د ورځې او که څوک بیماران دي او کوشش کوي چې د هغې د اوږې استعمال لږ زیات هغې ته پکار دی نو بس 4 پلی د ورځې دې نه زیات استعمال د اوږې په هیڅ صورت کې نه دی پکار د یو انسان دپاره. بل دا ده چې خلک وایي چې څنګه دا سلامت تیر کو دغه پلی که نه دا په غاښونو کې وچه کوو دغې کو که دې سره دا څنګه طریقې سره استعمال کو. نو اکثر خلک وایي چېرې دا خو که ته په شخوند پې وهې هغې سره خوله هم ورسره لږه سوځي او بیا چې کوم دی نو چې تیرې کې معده هم ورسره سوځي. نو په هره طریقه کوي تاسو 2 یا 3 پلي د ورځې که استعمال کې ښه طریقه کار دا دی چې اکثر دا وټکولی شي او دا معده کړی شي او هغې نه بعد تاسو مختلفو څیزونو سره دا خوړی شي، لکه د دې د تاسو کوم معده که ضروري نه چې دا تاسو سپور وخورئ، دا چې کوم دی خپلو سلادو کې مکس کوئ، خپله رایته کې مکس کوئ یا دې نه علاوه چې کوم دی نو خپله ترکاري چې دا هغې کې مکس کوئ نو دا تاسو ته ډېره زیاته فایده درکوي. اکثر خلک چې کوم دی نن سبا ډېر زیات خلک په دې دغه کې وي چې هیلث کانشس کوم خلک دي چې یاره سحر کې د اوږې استعمال کړي او ورسره شات مکس کړي، هني ورسره مکس کړي، دا هم ډېر فایدهمند شی دی. یقینا چې فایدهمند شی دی ځکه چې د شاتو د هني د هغې خپلې فایدې دي، د اوږې خپلې ډېرې زیاتې فایدې. زه دا نه وایم چې دا فایدهمند نه دی، انتهایي فایدهمند څیز دی که تاسو یې استعمالوئ. خو شات چې کله م استعمالوي د شوګر مریضان دي دا احتیاط وکړي چې هني یا شات چې کوم دی د شوګر مریضانو دپاره دا نقصان دی کیدی شي. هني نه علاوه که تاسو د اوږه په سلادو کې استعمالوي، رایته کې استعمالوي یا چټنیو کې هغې کې استعمالېږي، خپله کټوی روټۍ کې استعمالوي نو دا بالکل استعمالولی شي. بله طریقه دا ده چې اکثر خلک دغه اوږه اوټه کوي، پیسټ جوړ کړي، هغه لږ ساتله یو 10-15 منټ دپاره اوبو کې پرېږدي، هغه اوبه مو څښي او دا اوږه مو خوري. دغه طریقه باندې بالکل ټیک ده. نو که په هره طریقه باندې تاسو استعمال کوئ د ورځې میکسیمم 4 زیات نه زیات 4 پلي د اوږې تاسو استعمالولی شي. دې نه که زیاتېږي تاسو ته د معدې مسلې، د زړه د سوځېدو مسلې، دا تراخه تراخه ډرکي یا ارګمي راتلل دغه څیزونه ورسره کېږي. او خاص کر بیا ډېر خلک دا کوي چې ډکو متیازو کې زما خېټه خو ورسره نرمه شي، خو دا ده چې د ډکو متیازو ټایم کې کولمه ډېر زیات سوځی کوي نو دا هم د اوږې یو سایډ افیکټ دی او ورسره کیدی شي. نو که تاسو ځان د سایډ افیکټس نه ساتل غواړئ او د دې کوم افیکټس دي، ښه افیکټس دي چې کوم په کولیسټرولو باندې دي، ستاسو په رګونو باندې دي، ستاسو د وینې په غوړو باندې دي، هغې دپاره بس 2 هم کافي دي. د زړه چې کوم بیماران دي یا نور داسې وزن کمول غواړي، شوګر بلډ پریشر کې دې کې اعتدال راوستل غواړي، هغې دپاره 3 یا 4 پلي اوږه د ورځې په ټکېدلي فارم کې څه کې مکس کولو فارم کې یا ورسره سلاد، رایتا، چټني په هغې کې مکس کړي. په هره طریقه چې تاسو وخوړه نو تاسو ته هغه فایده درکوي. عزتمندو امید لرم چې دا معلومات به ستاسو دپاره فایدهمند وي او که تاسو ګڼئ چې دا فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کوئ او شیر یې ضرور کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.